جی ګرانو خو ښکلو مینوالو دونکو یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته وایو هرکلی ستړي نه شئ او پخیر راغلی. غږ اواز پرونۍ زمزمې تاسو اورئ د FM 93 ریډیو دلبر 400 غږ دی. پروګرام دی غزلزار. د غزلزار مالیا ډاکټر تنها تاسو سره ملګرتیا کوي ټیک تر د 12 بجو پورې. تاسو موږ ته کال کولی شئ 5515093 زموږ کالینګ نمبر. تاسو خپل پیغامات خپل میسیجز په 8881 باندې رالیږلی شئ. ګوره محبت زړه کې پیدا کړه، کور د محبت زړه کې پیدا کا، دغه یو طاقت زړه کې پیدا کا. واړوه هر وهم باندې خاورې، واړوه هر وهم باندې خاورې، داسې یو جرأت ځان کې پیدا کا. نوې نغمې وچېړه بیدار شه، نوې نغمې وچېړه بیدار شه، نوې کیفیت زړه کې پیدا کا. او ګوره محبت زړه کې پیدا کا، دغه یو طاقت زړه کې پیدا کا. ګوره محبت زړه کې پیدا کا، دغه یو طاقت زړه کې پیدا کا. او واړوه هر وهم باندې خاورې، داسې یو جرأت زړه کې پیدا کا. نوې نغمې وچېړه بیدار شه، نوې نغمې وچېړه بیدار شه، نوې کیفیت زړه کې پیدا کړه. ژوند د بدرنګۍ د داغه پاک کړه، ژوند د بدرنګۍ د داغه پاک کړه. حسن لا عزت زړه کې پیدا کا، ژوند د بدرنګۍ له داغه پاک کړه، حسن لا عزت زړه کې پیدا کا. وګرځه په دې منتشر خلکو کې، وګرځه په دې منتشر خلکو کې، هر یو لا وحدت زړه کې پیدا کا. ډوب شه د ولس غم کې ځان ورک کا، درد لا سکونت زړه کې پیدا کا. بس کدا د ویر خبرې پرېږې دا نرشه، لږ جرأت ځان کې پیدا کا. لوړې ماڼۍ جوړې کړه خو واوره، لوړې ماڼۍ جوړې کړه خو واوره، لوړ انسانیت زړه کې پیدا کا. تا ته چې حیرانې فرښتې شي، تا ته چې حیرانې فرښتې شي، داسې صداقت زړه کې پیدا کا. او شور چې د قام د ترقۍ شي، شور چې د قام د ترقۍ شي، داسې قومیت زړه کې پیدا کړه. او ښکلي ته پړ مه وایه صادقه، ښکلي ته پړ مه وایه صادقه. اوس خدا عادت زړه کې پیدا کا، کور د محبت زړه کې پیدا کا، دغه یو طاقت زړه کې پیدا کا. جی ګرانو ښکلو مینوالو دونکو، شعیب صادق صاحب بیا د محبت د کور خبره کوي چې د دې طاقت نه بل غټ طاقت د دنیا په مخ باندې نشته. خو چې کوم خلک د مینې په رنګونو او د مینې په رموز باندې پوهېږي، د مینې په حقیقت باندې پوهېږي چې مینه څه ته وایي، او مینه په خپل ځان کې څومره رنګونه لري، او هر رنګ یې د بل رنګ نه ولې نایابه وي، ولې ښکلی وي، او ولې ښایسته وي. هغه وایي چې څنګه دې نه مخکې مونږ خبره کوله د یادګار، چې په ژوند کې یو یادګار پکار دی د خپل ژوند. او ژوند هسې هم د تېرېدو نوم دی، وخت ته هېڅ چا انتظار نه کوي. دلته هم همدغه خبره کېږي چې د محبت کور په خپل زړه کې پیدا کا، خپل ځان د محبت نه ډک کا، د محبت ویش کوه، د محبت کرونده کوه، د محبت خبرې کوه، د محبت رشتې پاله. او دا کېږي په هغه وخت کې، په کوم وخت کې چې موږ خپل رشتې پالو، موږ رشته پال شو، موږ ګاونډیریت پالو، موږ خپل خپلوان پالو، نو هله به مینه راځي، هله به محبت راځي، او هله به موږ د مینې د محبت په اهمیت باندې پوهېږو. او د دې مقابله وکړه په خپله باندې،
په هغه رب باندې توکل وکړه او د دې خبرو مقابله وکړه. او بیا ګران ښکلي مینوالو دونکو، زموږ د کوم وګړو ته، زموږ د ملک واکدارانو ته هم اشاره ده چې ته که سکونت غواړې او ته که د خلکو په زړونو کې باچایي غواړې او که ته غواړې چې زما د خلک عزت وکړي، زما د خلک ریسپیکټ وکړي، نو دې بیا وایي چې خپل ولس ته پام وکړه، خپل بېوسه بېکسه مجبورو خلکو ته، عوامو ته خیال وکړه، فکر وکړه، خپل په ولس په غم کې غمجن شه، د هغوی په درد ودرېږه او ستا د درد سکونت په زړه کې اختیار کړه، د دوی دا درد په خپل زړه کې آباد کړه.